یو ډیره افسوسناک واقعیا چې د پښتونخوا په ګونډا کلی کې شوې ده او د څلورو خویندو یو ورور په ډیر بېدردۍ سره وژل شوی دی. دغه هلک چې ډیر زیات ښایسته و خو د غریبۍ له وجې د واده هم نه و کړی او ویل کېږي چې کله به ورته کور کې مور پلار ویل چې تا له واده کوو رشته درله کوو نو ده به ویل چې زما لا دا وخت د واده نه دی ځکه چې زموږ ډیره زیاته غریبي ده. خو هغه تېره ورځ په ډیر بېدردۍ سره یو چا وژلی دی چې په خبرو کې داسې هم راځي چې ویل کېږي کیدای شي د ده یو جینۍ سره یارانه وه او د هغې د وجې دا کار شوی وي. خو کلیوالې وایي چې دا داسې کسان نه دي او نه داسې خلک دي، دا ډېر انتهایي عجز خلک دي. د ده پلار هم ډېر ښه سړی دی او نور وروڼه یې هم خپل کار سره کار ساتي او دا هلک هم چا سره داسې څه غلط حرکت یا بدتمیزي نه وه کړې نو یقینا چې دا په بېدردۍ سره وژل شوی دی. پولیس هم په خپلو خبرو کې وایي چې مونږ ډېر زیات رسېدلي یو او دغه قاتل ته مو رسایي حاصله کړې ده، خو په ورځ دوه کې به د عوامو مخې ته راشي او هغه ته به مونږ سخته سزا ورکړو ځکه چې ډېر زیات ظلم یې کړی دی او غلط عمل یې کړی دی. درنو دوستانو دا واقعه چې تېره ورځ شوې ده او کله چې دغه هلک د تراونه کور ته راغلی دی نو په هغه دوران کې پرې ډزې شوي دي او وژل شوی دی. درنو دوستانو دا واقعه چې تېره ورځ شوې ده کله چې دا هلک د تراونه پس کور ته راغلی دی بیا ورپسې چا ټلیفون کړی دی او داسې هم ویل کېږي چې ټلیفون یې ورپسې خپلو ملګرو کړی دی او د وتو سره سم د باندې بیا ډزې شوي دي او دا وژل شوی دی. یقینا چې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده. الله تعالی دې په پښتنو او په مسلمانانو باندې رحم وکړي چې د داسې بې ګناه وژلو نه لاس واخلي او د یو بل انسان درد او تکلیف محسوس کړي. دا د پښتو پوسټ چینل یو تازه خبر او ویډیو چې تر تاسو مو در ورسوله. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. زموږ چینل در سره هم خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.